له 2001 نه تر 2021 کال پورې دا هغه ورځې وې چې افغانانو په ډېرې سختۍ تېرې کړې. هره شپه بمبار، چاپه، وژنې، قتلونه، دا هر څه روان وه. او کله چې د تېر کال 2021 د اګست په 6 د اسلامي امارات د لومړي ځل لپاره هغې نه مخکې ولایتونه سقوط کړي وه، خو چې نیمروز ولایت سقوط کړي او دا لړۍ شروع شوه. زه په کلي کې وم کله چې ننګرهار ولایت تسلیم شو. په ننګرهار کې جګړه ونه شوه، یوازې په خوږیاړیو کې څه لږ جګړه وشوه. نو هغه صحنه زه نشم بیانولی، ځکه له دې مخکې موږ به چې په ولسوالۍ کې هم ګرځېدو، په خپله ولسوالۍ کې هم یو د ډار او ویرې حالات به وو. داسې ډېر وخت راتلو چې زه به کله له کوره وتم نو ما ځان سره ټلیفون نه ګرځاوه. یو علت یې دا و چې رابطې د واټساپ او دا شیان وه. نو کله چې لاړم ولسوالۍ ته لاړم، د اسلامي امارت مجاهدینو ولسوالۍ تر خپلې ولکۍ لاندې راوستې وه او د جمهوریت بیرغ یې راټیټ کړی و او د سپین بیرغ یې پرې رپولی و. نو دا بیا بیل خوند و.